او د سرداری کونین د عمر ملګری سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خوب لیدلو او د اغي خوب تعبیر خپل ابو بکر صدیق رضی الله عنه وستلو یوسف علیہ السلام خوب گوری اے بابا جانا خوب گورم نروس خوب میول سوری ماتا سجد لگے لار ورتوی لا تقصص رؤیاک ابراہیم علیہ السلام خوب لیدلے بچی توی یا بنی انی ارا فی المنام بچے دخپل خوب پا تعبیر کی شریکی زان سرا انی اذبحک فانظر ماذا ترا عزیزانو مورد حضرت امام الانبیاء بی بی امین خوب گوری خوب تعبیر دا عبد المطلب سیب سر شریکی ورتوی اے بابا جانا ما خوب لی دلے دے زماد شان یو زنزیر اسبان تروان دے ار چاچ خوب لی دلے بل سر شریکی ابو بکر صدیقم خوب لی دلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملا دنیا کی د نبوت اعلان کړي نه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد ابو بکر صدیق سره مشوره شریکولا یو بل سره به خپل حالات تبادله کول یو بل سره به مشورې کولې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک می ہوئی ما یو داسې خوب لیدلې چې ما ځان سره پټ ساتلې کله بدا خوب ښکار کوي عزیزانو دو خوب د ښکار کېدو ټیم ته انتظار کوئ زویم عشق دی تنوي چې د معشوقې په سر باندې مال ته ترجیح ورکې عشق دی تنوي چې د معشوقې په سر باندې منصب ته ترجیح ورکې عشق دی تنوي چې د معشوقې نه ځان ته نور سو ګرانې نن والله که تمام دنیا جان کے ددی حدیث مصداق ببل سو گورینا ما سوا صحابہ کرام د جناب رسول اللہ اغا خوب چھ ابو بکر صدیق گوری عزیزانو وی خوب گورما و ابو بکر صدیق استاد شان قربان شم ستا حالات زندگی سمرا مزیدار دا دری خوب نے اڑان دیو واقعہ بیانوم یو سری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سان تپ سفر تلے تجارت دا پارا کاروبار دا پارا یار ور سرشت دینا ابو بکر صدیق ملگرو تویز سودا کو مزان مکی ترسو ما زان چی ترسو ما عاشق د معشوقین غیر زندگی تیرول ګران کار دی مونږ تاسو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره ګران دي ما یو بیان کې ویلو نو یو چا د کټه نه موبایل کو او حافظ سے ډیر خپل انسان دی و یاره جدل د زمونږ یو مولانا صاحب دی او هغه وی چې دا مولوی صاحب کوم حدیث بیانې دا خو موضوعي دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې چا حج کو زمون زیارت ونکو نو دی موږ سره جفا وکړه ماول الفاظ تا حقیقی سترګو باندې وګورا معنی د حدیث ته په حقیقی سترګو وګورا دا یاد ساتي ګوره تاسو شو د علماء جماهیرنا چې مکه مکرمه افضل ده او مدینه منوره افضل ده علماء دوړل کیږي یو وړل وای چې بهتره مکه مکرمه ده بل ډول وای چې بهتره مدینه منوره ده د دوړو اتفاق په دې خبره راځي چې مکه مکرمه د عبادت
عابدینو د پاره ډیره بهتره ده او مدینه منوره د عاشقانو د پاره ډیره بهتره ده. مدینه منوره عاشقانه زړه غواړي. الله دې مونږ ته د امام مالک رحمت الله علیه هغه مینه را نصیب کړي کوم چې د مدینه منورې سره وه. او اتفاق د علماو سره دی وای مکه مکرمه بهتره ده خو یاد ساتي کم از مکه باندې می چې آقا مبارک تشریف فرما ده آغاز مکه د مکی مکرمین پرې دا د عرش نم بهتره ده چې په کم از مکه می معشوقه پرته ده د غز مکه یوازې مکی نه بلکې د الله د عرش نم بهتره ده. دا یو عاشقانه دا د علماء دیوبند دا اغا اولیاء و تشریح او ترجمه دا. یاد ساتي مدینه منوره میں ابو بکر صدیق خوب بیانے خوب تا گورے ما چی تقریروں کو دا تقریر بعینی ہی دا ابو بکر صدیق دا خوب تعبیر دے دا خوب سے دے سنگ تعبیر دے خوب گورما و ابو بکر صدیقہ سنگ مزیدار خوب بن گورے تو خو اغا سڑے تجارت تلاڑی کار اوبار دی مرگرو سر شریک دے ورتوی زڑمی نا قرار دے اسارے گمنا زان مکی مکرمی ترسوما چاورتویلی مال دی کم واغستو خراب مال دی دا بتا تا علتا مزدوری نے کئی وی زما دی دخ دے پزاد قسم ہوئی کما تا دسر پتہ لگی دلے چه زما سر پا مال باندی مطمئن کی گینا صرف او صرف د جناب رسول اللہ پا دیدار باندی او پلیدو باندی خوشحالی گی زبای آواز راغلے نوے ماتا مزروی شاب زرکوا ما نظر مال نغواری ما نظر مال تجارت نغواری ما نظم زړه زما جانان غواړي ما نظم زړه سغواړي جانان غواړي زا ارسه پر خود صدیق اکبر یواز راغه آغا صدیق اکبر می خوب ګوري عزیزان اور وای خوب ګورما د اسمان داس سپوږمۍ زمکی تراغ لاله چې د مکی مکرمی ټول تیار ور سره خدای رڼا کړه. ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه بچ حج ته لاړو چیرته بلاړو نن عزیزانو اغا عشق نشتا اغا درد نشتا. ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه نه چاته پوسو کو اے ابراهیم بن ادهم کم زید دعا د قبل دو دے اغب ویلی مات دعا د قبل دو سے معلوم دے و ابراہیم بن ادهم کم دے دی بلاڑو درباری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب کی با ادرے دو دروازہ کی با ادرے دو بیت اللہ شریف تبے مخ کو کلب الاس داس کو اید اسمان مالکا اید زمین مالکا اید ابراہیم بن ادهم مالکا اید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالکا زما دعا قبول کا پمخ بیلاس راخ کلو چاہتی تپوسو کو کمزے کی دعا قبلی کی ویل پو درشل د جناب رسول اللہ کے حضور پاک زشکلا حجلا مونږ اکثر پیدا وینو الله دې استاسو زمونږ د ټولو قافله نصیب کړي. زه په دې عمل باندې بیا عمل کوم د ابراهیم بن ادهم زاجیان بوزم احرامونه په تنوي نو د امام الانبیاء کور سره چې کوم سرنګ دی داسې نو زه حجاج دی خوا ودروم دی خوا درشل د آقا د دروازې د کور وي او دی خوا مخامخ بیت الله شریف وي دې ځای کې زه ودروم دعا غواړو. دا طریقه د ابراهیم بن ادهم وا الہ العالمین تا چې دنیا تخکلا ورکړه دا برکت د دغه صاحب بیت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم.
عشق دے دا درد دے اللہ دی زمونگا غا درد والا سینہ نصیبہ وگرزئی نن قسم دے زمونگا علم زمونگ تقوی سعجیبہ غندہ کے دا نو ما غا مرگری تل مال حافظ صاحب دے کستا ہوا یا چی دے حدیث الفاظ او دے حدیث معنی دوارو کی سوچ اکا بے عاشقانہ فتوہ ورکوا زویم زما خپل فتوہ دادا چی یو سڑے حج دا بیت اللہ شریف کئی او دیل دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دیار مینا و محبت پزڑکے نہیں زور تویم دا سابی ٹکٹ دا حج دی پیل دے دا پرچہ دی پیل دا پرچستا لنڈی بچائی دا بی غوگو او بی پوز ناوی دا بی سترگو او بی شندو ناوی چی دا تور تا حجوے دا حج ندے دا حج ندے حج آغا دے چی آغا دا آقا پدا سے صحابو پرنگ باندے عبداللہ ابن عمر حج تا روان دے چیر تا روان دے یرونو دا تول دا مکی مکرمی دی خواہ جبل عمر چورتتا سوائی جبل عمر باب فہد مخامخ جبل عمر داد عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیار دے کلے دے دار التوحید چورتوائی باب فہد تلک دی طرف تنیز دے شن ششو والا بلڈنگ چے جوڑ دے دلتا کور او دیار دا ابو بکر صدیق دے لیکن عبد الرحمن بن ابی بکر بورتلو نا چے حج بے اوکو پا طرفم نتلو عبداللہ ابن عمر با پا طرفم نتلو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اوخا باندے سور دے چے حج نا فارغ شو نو چکل اوخا روانے دلنو مکی مکرمہ کیا اوخا لگا سستا تللا عبداللہ ابن عمر پہ پڑے واچا ہوئی زخ پلکار کا وجہ چاہ بوت لیا غبا بوتلی ستا پا زڑکے دا مدینی عشق نشتا او چه ستا پا زڑکے دا مدینی عشق نشتا پاگی اوخا بانی عبداللہ ابن عمر سورلی نکی دیتا عشق ہوئی زویم دا جانان پا مینا که دا ابو بکر صدیق نا تپوسکا خوب گوری سپوک می راغلا اوٹو لمکور سرا منور شوا مزین شوا دا دا خوب رنبی حصہ دا وی بیا خوب گورما پدے خوب کے خوب دوی محصہ دادا چی داس پگمی بیا اسمان تلارا بید اسماننا دلتو ددیزین ڈارک لارا یسرب طلف تلارا مدینی منوری تلارا کلاچ داس پگمی مدینہ منور کی کوزیگی در رب العالمین ففضل باندے ٹولا مدینہ منورہ شوا شوق سر ہوائی لگ زڑم خوشحال کی بیائی ہوائی دا دشمنان دا مدینی پی اس وزیگی بیائی ہوائی منگتا مدینہ منورہ دا صدیق اکبر پستر گو باندے نورم محبوب شلا وی مدینی منورہ کی سپوگ میں کوزشوا طلع البدر علینا دا خود مدینی دا معشومان و اشعار دی ابو بکر صدیق خوب کی گوری وی دا سپوگ میں مدینی منورہ کی تشریف فرماشوا بیا دا سپوگ میں دا یوستوری سرانا بیا داس پوگ مئی دا لسوستورو سرانا بے داس پوگ مئی دا زرگنستورو سرا واپس مکے ترالا وی گورم پدی خوب کی دریم حصہ دادا عزیزانو وی دریم حصہ گورما چه داس پوگ مئی بے پدی خوب کی دا مکی مکرمینا دا زرگنو صحابی زرگنستورو سرا بیا روان شلا مدینی منور تلاڑا او مدینہ منور کی دار نبوت کوٹد بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکہ پا مینس کو لو شوا دغس پگمی پا کے دفن شوا دامی خوب بولی دو ویم نا
خوب نه وي. او خوب ما تاسو ته په مخ کې جمعه د چا بیان کړه؟ د عمر رضی الله عنه. ما ویلو چې عمر صاحب وی ما خوب ولیدو چې تک سور چرګ دی او ما په ټونګو باندې وخی، ما په ټونګو باندې څه کوي؟ وخی می. نو خپل بیبي ورته وی اسماء رضی الله عنها او ورته وی چې عجمی کس نه به ته شهید کېږي. او ما غو چې د مغیره رضی الله عنه داغي غلام ابو لؤلؤ داغي خبیث تلاسا سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه شهید. داغي نوم پیروزه دی. پیروز تاسم په دې باز عقیده کې مبتلا لږ سوچ کوي وای مالا پیروزه غ مې راګی تاسو پیژنئ دینه سپدی مسله به تاسو ډیر نه پوهیږئ یار. عشق کې تقاضا ده دیلا لکه تاسو کا د پیروزه غ مې د دې ایجاد چا کړی دا نوم ورته چا یې خودلې دا ایران شیعاګان ورته خودلې. که په دې خبره باندې پوه شي بیا به دې پیروزه وي دا پیروزه غ مې ورته پلاس کو د دې غ مې وي ګران دی. پیروزه د اغي دشمن د عمر نامه وا سو عمر رضی الله عنه چې د چا د لاس دنیا نه لاړو. دا یاد ساتي ګوره تاسو د بازي زمونږ ونده ساده شیخان په دې شیزونو باندې ډېر دوکه کېږي. دا پیروزه غ مې دی او دا پلانګي نوم تم له خیال کاوه ګوره. ما جمعه باندې ویلو مال مونږ با د امیر معاویه نوم رضی الله عنه ولی معاویه رضی الله عنه شل کال داسې حکومت کړي چې بالکل د عمر فاروق رضی الله عنه هغه شان را ژوند کړي. موږ به کارنامې د امیر معاویه ته ګورو رضی الله عنه. نو یو مرګري زوی شو ما ته ویل یاره جی وسما وی په دې هفته کې زوی وشنوم ورته سکه د مالی معاویه نوم ورته کېده رضی الله عنه. خو خمه ده کردار تاسو ګورئ بعض خلق تاسو له په ګوړه کې زهر درکې دین ځان ساتي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خوب تعبیر د کم زنه شروع کړي د کم زنه او بیا دا خوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کم وخت کې بیانای. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دنیا له تشریف آوری وکړه په دې راتلو سره د مکی مکرمه فضا بدل شو. خوینو کې تبدیلی نه رااله فضا کې تبدیلی راغلا. الله جل جلاله په دې ذات اقدس با برکت باندې د دنیا تورې تیاری په سپین رڼا باندې بدلای. صدیق اکبر خوب رښتیا شو. لومبۍ حصہ رښتیا شو. کله چې صدیق اکبر رضی الله عنه دا خوب بیانې دا کم ټیم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو. دا یو خوب اسمان نا دا نوري الہی زمکه ته منتقل شو. بیا دا اسمان تزي شب معراج څه شب معراج دوه حصے شوي. دریم حصہ د غار سور او د هجرت واقعه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته راغی. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د دین وړاندې تشریف آوری وکړو. همدغه میشوا همدغه میش دا د سفر میشوا ورته راغی ورته وی اے د الله حبیبا اهل مکه والا سره ټول قبایل اتفاق کو استا خلاف منصوبه جوړه شو. الله جل جلاله تا توي مکه پرېدا او مدینه منوره ته هجرت وکا او ځان سره به بوزي سوک اے د ځان په ځای به پرېږدي څوک ځان سره به بوزي څوک د ځان په بستر باندې به سملوي څوک او د چا پتون به ځان ته بالښتې دا به څوک وي د دواړو کسانو انتخاب کیږي. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی ورته وی اے د الله حبیبا په خپل بستر باندې علی شعر خدا پرېدا خپل صادر ورته ورکا ورته اے علی په دې صادر کې سملا او ځان سره ببوزي سوکا ټول مکه مکرمه ډکدا
خو اے دا اللہ حبیب اللہ وی تبت زما حبیبی و تبزان سر خپل خلیل بوزی ستا خلیل سوگ دے اور توی زما خلیل سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے عزیزانو سرداری کونین میر آگے ما خام تیر لگی دلے دا صدیق اکبر توی اے صدیق اکبرہ اے ابا عبداللہ اے دا عبداللہ پلارا اے زمان ملگریا کور کی کنور سوبی دو کور نے بار کا موتا پٹے و مشور کو راز خوبا ارچاتا نوے کنا دزڑ راز دیار تموایا رحمانا دغا یار بیار لری تابر سوا کی دلتے و نکتداد وی دا ابی جہل دا کور نسوک راغلی زنان دی سرداری کونین تا اللہ خود لی دی ورطوی کور کی سوکشتا دے بحری کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں اعلان کی زماما شقر آغلا دا کور نسوک بھی بحر دے لارشی اسما بنت ابی بکر راغلا عبداللہ بن ابی بکر راغے ورطوی بابا جانا ہر سوگ لار اسما روان شوا عبداللہ مروان شو وڑا عائشم لاڑا سرداری کونین میں ورطوی اے اہل بیتو دا ابو بکر اے اہلی خاندان دا ابو بکر تاثر آشی اللہ دستا سے نہ مشورہ پٹینا واللہ پلار مڈیر لوی سڑے دے تاثر دا سے پلار پغی کی لوبی کڑی دی زب اغا مشورہ چی مالا جبرائیل راوڑے دا زب دا ارچا نہ پٹو ما خود بچو دا ابو بکر صدیق نے نہ پٹو ما آغا بچے الناس دی سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک مستر کی لاندی دی دا حیات وجینا ورطوی اے دا اللہ حبیب وایا ورطوی صدیق اکبر جبرائیل علیہ السلام راغے ماتوی زان سر یو یار پو بستر سم لوا او بل یار دی زان سر بوزا ابو بکر جاڑی سرداری کونین ورطوی ولی جاڑے ورطوی ماتا گورا او انتخاب رسول اللہ سر گورا ماتا گورا او زما انتخاب زبا جاڑم نا زد دی قابل نیم چه زما انتخاب دی دا اسمان نکی گی ورطوی آو ابو بکر صدیق دا اسمان نا انتخاب شوئے اللہ دی زمانگو استاسی یاری دا خپل رضا اگرزی نن خو یاری دا چل والدے قسم باللہ چی چل والدے نن چی یار گزار خوڑلے دا یار دلا سے خوڑلے نن چی یار دا تاوان پا سمندر لاہو شوے دا یار دلا صلاحو شوے یاد ساتے گو رہے چا سرم دوستانہ کوئی دزرنہ کوئی خودے تا منافق زڑ خوخ نہ دے اللہ تا اغزڑن نہ دے خوخ چاگا پا مینہ دا اخلاص رنگ شوے نوی خودے دے زمون زڑونا دا یہ اوبل سر پا اخلاص باندے رنگ کی بیا دا رنگ زینا دا بے انتقالی کی دا بچی نے بچی تا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جاڑی زما انتخاب ہوئے آو ستا انتخاب اللہ کرے تبرا سرزی او علی شیر خدا با زما پا بستر سمولی سدی خبر کی و نقتدرن اکوم علی شیر خدا خودل تپاتی کی گی وزد اخپل خبر بودان دے بوزم بیاغم در تکوم انشاءاللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جاڑی بچیم ٹول پریشان دی لارا بستے سرداری کونین مبارک پہ لاس بو گوا چولو اللہ 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 سمر بختور انسان دے صدیق اکبر
چاچه قرآن د چا ملګری ثابتای ما یو رافیزی سره خبر راغلا د ډېر مخ کې تیر شوی خبره ده ما ویل داسې چل دی چې د چا یارانه او دوستانه د ځمکې مخلوق داغي تایید کوي او مهر پې لګوي زما د محبوب معشوقه او زما د محبوب عاشق د صدیق اکبر صداقت او یارانه قرآن تایید کوي ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه د صاحبنا څوک مراد دی صاحبنا ابو بکر صدیق مراد دی صدیق اکبر ولی جاړي ابا عبدالله ولی جاړي بس دی محبوب مرتسوي ولی جاړي بس دی ورتوي فداك ابي وامي يا رسول الله ما خوب لیدلې دے زما خوب پدری حصو تقسیم دے ولی جاړي محبوب خوب بیانوما بیان کا خوب بیان کا ورتوي خوب ملی دلو تد اسمان الله زمن په مکه باندې د سپوږمۍ په نور باندې رڼا باندې مکی تارا اولی گلی اسمان نا تولا مکہ منور شوا تولا مکہ مزین شوا تولا مکہ اللہ رب العالمین خکلی کڑا اے دا اللہ حبیبا بے دغس پوگمئی میں خوب دوئی محیسا گورما دغ یو خوب کی دری حسی دی دوئی محیسا دادا چی بیا اسمان تلاڑے اے دا اللہ حبیبا اغا خوب میں مرشتیاشو زکا چی تبیا معراج تلاڑے چیر تلاڑے نن وقت داسی دور راغے و خدای زما پشانتے زما پشانتی قطعو بطعو اوی د پیغمبر معراج کی اختلاف دے سبحان الذي اسرا بعبده پاکی د اغزات لرا چه بویتلو بندخ بل پشپکی بیت المقدس د بیت اللہ نا بیت المقدس تا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا تددي آیات دی الفاظو کم ترجمه کے زخوی بلا ترجمه نکوما زخو بے ترجمه د آغا حسی د معراج د اسمان سر لگوما چی عبداللہ ابن مسعود لگو لیدا عبداللہ ابن عباس لگو لیدا لنريه من آیاتنا خیو منگتا تا دخپلو نخو د قدرتنا لوین خیدادا چکل می آقا بیت المقدس تلاڑو ٹول پیغمبران رال عزیزانو ٹول پیغمبران اللہ رب العالمین دو روح و دو جسد سر حاضر کل امام الانبیاء توی دویت امامتو کا دا یو نخد اللہ دو قدرت معجزت رسول اللہ بلا نخدا دا چڑوں بھی اسمان کی یو نبی دویم کی بل نبی دریم کی بل نبی سلورم کی بل نبی پنزم کی بل نبی شپگم کی بل نبی ہر نبی سرا ملاقات کی ہر نبی تدخپل امت صفات بیانی نند دی زمانی امتی تگورا وی معراج کی اختلاف دے مولانا سے بھی اختلاف دی تاتا مبارک ہوئی زمانگ دا اہل سنت والجماعت وربان دی اتفاق دے تکوکن اختلاف ہو تو خو اگا خواپے رکی چی توے نور نشتا عزیزانو بازوی نور دے کم تروی چی نور دے تمام مرغانوی نور دے خواپے رکوی نور نشتا اے خلقتا سے بد خواپے رک منے او کتا سے بد ٹولو مرغانو منے جواب راکے نسوک چی اختلاف ہوئی چی پا معراج کی اختلاف دے نونگے استا مثال دا خواپے رک دے تپدی باندی پوئے نہیں تپوست عبداللہ ابن عباس نو کا چپدی آیات تشریح سنگ کڑے دا تپدی باندی ابی ابن کعب نہ تپوسو کا چدی آیات تشریح سنگ کڑے دا تدی آیات بارکی دا انس ابن مالک نہ اکا چا انس ابن مالک سنگ تشریح کڑے دا دی وجن عزیزانو سرداری کونین تما صدیق اکبر ہوئے اے دا اللہ حبیبا ما خوب لی دلے دے چیتا اسمان تلاڑے اسمان تلاڑے نو چیتوے دی کی اختلاف نے دو ابو بکر صدیق دا دوئی ما حصہ دو خوب دے سکڑا
پسندی ورلا وکړه. نو موږ دی وجه نه تاسې ته ویل کې خیال کوئ فتنو دور دی تاسې به وایي دا توره غوندې کې شربت د ګوړې دی دې کې به درته چټاکۍ زهر اچولي تباه او برباد به دې کي. نو خیال کوئ رونو سوال درته کوم خیال کوئ په کیلو ټماټرو کې تحقیق کوئ نو د 1400 کاله وړاندې دین مه خرابوئ دې باندې استهزاء او مسخري مه کوئ او چې څوک یې کوي هغې سره ملګري مه کوئ د الله د رضا دپاره. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کې دویمه حصہ دا ده چې ته اسمان ته سپوږمۍ اسمان ته لاړه اسمان نه واپس راله خو زر یثرب ته لاړه چېرته لاړه مدینې منورې ته. اے د الله حبیبا غالبا د خوب دریمه حصہ به شروع کیږي موتابا زو مدینی منورے تا اے دا اللہ حبیب مدینی منورے نبا دا خوب بلا حصہ شروع کی سرداری کونن مبارک میں ورتوی اے صدیقی اکبرہ زان برابر کا مال دی چھ دا چا در سر مالوی ورے کا چا امانت در سروی اغسکا دے کلوی فلسفہ بلا پرتا دا رالتا وسویم خواہ مونږ نن پردې مال داسې خورو قسم په خدای چې ټیپرو نه هم خورو مونږ یو مړه برې د زما کور د پېشته شي دا د خدای د دورې ملنګ خو چې زما او بیا دا بچي به تا د په قیامت کې په خراشي نه راسي بیا مکوې ډېر احتیاط وکړئ ګورئ ډېر احتیاط وکړئ دا پردې مال دی دا ډېرېږي نه دا ګورئ رستو جراثیم لري دا رست استاد اخرت د تبعی علامه دا سورته وی اے ابو بکر صدیق ځان تیاروا پردی امانتونه ورور سوا پردی امانت ځان سره مګدا پردی امانت زر زر سوا زکه چې چا سره پردی امانت وی الله یو عبادت من قبلی. عزیزانو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ می زر زر لگے دے چاچ دے چاسی سوی ور رسیا دے یو کس مال پاتی دے داغے کور لرے دے اسما توی اے بچی جانے اے عبداللہ اے بچڑیا اے فہیرہ اے زما غلاما دا پردے امانت دے زمانگ دتلو نباد باغرازی خوچے کل راغ ورطا دا امانت حوالہ کی چے دا امانت در نخراب نشی. عزیزانو گوری دا اللہ نظام تا گوری خواہ قسم دے چی زما دا محبوب دا عاشقانو قدم چا اختیار کرے دے قسم دے عرصی ہدایت دا دلوی قبیلی سردارو سٹیم بادر آگے اگا وقت کی تور داسنو چی چا یو بل سر خبرولے شام کی ورطا چاوول چانے تپوسو کو کمزے نرالی وی دا مکی مکرمی نراغلیم وی مکہ مکرمہ کی زما یو ملگرے اغی سر زما امانتو راتو وی اغا جوندے دیکھ وفات دے ورطوی اغا خطلے یسرب لتلے مدینہ منورہ ورتخی وی التتلے وی آو وی زما مال ورسرو وی یرا دو ملنگل پتہ دا چھ پردی امانتو نے خوی ورکڑی دی وی خواہ وی آو یاره دی راغې د هغې زنه په دې لار وه چې کله راغې مکې مکرمې ته را ورسېدو د صدیق اکبر کور یې معلومولو چاته یې ویل د صدیق اکبر کور ما نه خو به خطا شوی نه د دې څنګه لاړو درشل کې ودرېدو. اے د اهل ابوبکر صدیق خاندان اسما رضی الله عنها ورته راووتله کاکاجي وایه څه خدمت دی ورته وی ما ستا پلار له څه ورکړي وو هغه تللی امانت زما پرېښودلی وی آو ورته ټوله غوټه یې راوړه وایي چې دا ستا امانت دی هغه چې داسې ولیدلو وایي دا خو پیسې دي هغه په سفر تلو ځان سره یې ولې نه وړلې وایي هغه د الله د رضا دپاره هجرت کړی دی په پردو مالونو باندې جوماتونه نه جوړېږي پردو پیسو باندې مدرسې نه جوړېږي قسم دی نن وخت او زمانہ زمونږ داسې د الله دې رحم وکړي موږ یو موږ نه دي میلاویږي چې په اره لاره باندې
ما بل ورسو دوستان می ناسو پرون ماغوی ته خبره کوله مال چې زکات د خیبر ناراضي نو پکار دې چړومبه دا زکات په خیبر کې تقسیم شي به دې زنګری ترازی سوال در تکوم دین بده نخرو په خرو نه چلیږي دین صادقانه زړه غواړي دین د الله رضا غواړي نن د يهودو نصرانانو په سترګو کې مونږه بین الاقوامی سوالګری مونږ دې ځنه ویزه کو بهر ملکونو د چاندې پس دا زمون حال دی په دې منبر ناسم ماته او چا د انګلند د ویزې تنظیم کول 3 میاشتې ویزا ویزټ دې ک ویزټ دې ما او خاندل مالوي داسې چاندا براش ان شاء الله د کلو به د مدرسې د سوال نه خلاص مال اوسم سوال نه دی کړی د مدرسې د خدای مدرسه دا چلی به زما چلی ما غوندي خبيث او بیکار او بد عمل انسان ته رزق راکې دا خو نه کان طالبان دی ولې به نه ورکې انګلند تلار شمال ته بیا چاټي کېږي مجه سه براغله دلته مونږ پاکستان کې مدرسه جوړو د انګلند يهوديان او نصرانيان برا پورې خان دي چې بر خدیم کور روان کا کور مران شستا سے پیغمبر تاریخ وګورئ د ابو بکر صدیق تاریخ وګورئ او استا سے دا بوزدلی وګورئ من به ان شاء الله برتانیې ته امریکې ته د جناب رسول الله د سنت ډالۍ رسو ان شاء الله من به الته دین رسو ان شاء الله من به دا غوینه د پیسو تم نه کو من به اغوی ته ان شاء الله عقیده د مصطفی رسو ان شاء الله نن زمون خلق خاص کر مسلمان په دې ډېر کمزورته کې مبتلا دي ځان او باسي د دې بوزدلینا جی مال را اوستو ورته وی امانت والا وګورا دې کنا عزیزانو سړې ناشته کپڑے کولوکړه هو بهو هغه امانت پروت ورته وی اے بچی دینا سواله اے بچی دینا سوالی ځان سره کی دی کور کی ازمارو اثر زما روزګارو نن اغشت ده نا ځان سره سکید و اسما استاد عقیدین قربان شما زکه خو الله عبد الله ابن زبیر درکو اے اسما تو خدا سی خزنی چې دا د عامو زنانو په شانتی خزدا تو خود عائشه خوره تو خود رسول الله خینی تو خود ابو بکر صدیق لوره ورته وی کاکا جی په کوم دین باندې اور ته وی نصرانی ما ورته وی یاد ساته مونږ ته پلار داسې عقیده خودلې ده داسې ذکر را ته خودلې ده اے زمونږ د پلار مرګریا مونږ په هغه ذکر باندې مالدار یو بیا وای وای مونږ په هغه ذکر باندې مالدار یو عزیزانو چانه تپوسو کو بار بل ګوان کې چې صدیق اکبر د بچو سحال دے ورته وی صدیق اکبر په کور کې چې کومې پیسې پرې خودلې هغه ټول اخلاصي بچی په نار باندې اوسېږي لیکن د چانه تم توقع نه کوي عزیزانو موږ د الله نه هغه بچیان وغواړو قسم دې نن خود موبایل دور دے معززی زنانه بی عزت شله میډیا دور دے قسم دې دکانداری شروع دا پرنګارنګ دکانداری شروع دا عزیزانو غیرتی خزه بچاته شکایت نه کوي غیرتی خزه بچاته شکایت نه کوي صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کور ته دوباره راغی بے دروازه اٹکولا ورته وی زما داغي سره دوستانه وا دا مال ټول والی ز سوډ منا ورته وی یاد ساته خبر باندې پوښا موږ د غیر دینو مال قبلونا نن موږ ویو خیر ده يهودي دي شما نصراني دي شما نعوذ بالله من ذلك خو چې مال پیدا کم د صدیق اکبر بچیان وی نه ورته وی نو مال ولی نه قبلوي ورته وی زکه نه قبلو چې موږ ته پلار ول دا امانت ور اورسوي داستا امانتو موږ د خپل پلار خبره دروغ کوونه دا سیس دیوال اورته نیم دیوالې درېمه برخواله نه او خيار خلق او خيار وی هغه سوچ داو کو
چې د صدیق اکبر رشتہ داران وګوري څوک پیدا کړل ورته وای مونږه خبر شو چې د صدیق اکبر د بچو حال کمزور دی خامخا پلار لاړو کاروبار ارسه ختم دی موږ دا څه پیسې درکو او دا ورته ورسوي هغه چې کله راغی نو دې ته وایي چې یاره ستانه قبول نه کړي زمانه چېرته قبلوي داسې مور او پلار داسې تړلي نه دي هغه داسې عقیده باندې کلک او مضبوط دي عمرونو ته مو ګوره زړونو ته ګوره نن زمونږ بدن دومره وي او زړه پکې دومره دی د هغې بدن دومره و زړه پکې دومره بے پیغام راغی ته وایي یاره داسې چل دی په خبره نه پوهېږي موږ باندې امتحان مه کوئ موږ اغوستو ته تیار نه یو سړی ډایرکټ لاړو ځان شام ته رسوي یمن نه راغی شام ته اوسي مال ورسره دی صدیق اکبر رضی الله عنه څو ورځې بعد ملاقات ورسره کېږي مسجد قبا ته صدیق اکبر رضی الله عنه د چا مېلمه دی آقام ورسره دی دا سړی ورسېدو خبره د تکوم منځ کې دا بعضې خبرې دا یو څه پکې پراته نو موږ واقعه ذکر راولو صدیق اکبر رضی الله عنه چې کله ولیدلو هلکه دا خو پلان کې یار ملګری مې راغی د تجارت د کاروبار خو اسې نه دا خو عیسوي مذهب دی زما معشوقه دلته ناسته ده زر زر هغه ته وایي محبوب ماله اجازه وکړه بار څوک مېلمه دی وروځم وایي ډېره ښه ده لاړ شه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه ورته اشاره وکړه ورته وی لږ ډډې ته لاړ شه صدیق اکبر ورغی غاړه یې ورکړه ورته وی په خیر رالې ورته وی څنګه رالې اوچا راولېږلې د هغې د سترګو نه اوښکې روانې دي بیمار دی ورته وی ړومبی ته بې نیولی ما زما خو دلته خاندان خپلوان پراته دي لیکن چا کرم تلی نه ما دلته رالما تا خو عجیبه کار کړی دی تا هجرت کولو مال دی الته پرېښودلی ما په دې مال څه کول په ځان به دې لګولی وې ای صدیق اکبر دا مال واله ورته وایي تا ته پته ده زما دې د خدای په ذات قسم وي چې زه د خپل پیغمبر د سنت نه خلاف یو قدم هم نه الم وایي دا څرنګه وایي زما محبوب امانتونه علي ته سپارلي چې ای علي امانتونه به ته وسپارې ستا امانت ما بچو ته سپارلی دا راته ووایه چې خیانت خو به یې نه وي کړی ورته وایي خیانت خو پرېږده ما ورکولو دوباره مې وربخلو قبول کړی نه دی وا صدیق اکبر اوس دې ته رالم چې ته خوشحاله شې ته په مسافرۍ کې پروت ته دلته پروت کاروبار دې شته دی نه دا ټول مال والا ورته وایي ای یاره که ما خوشحالول غواړې موږ د پیسو والا نه یو زما په معشوقه ایمان راوړه زما په معشوقه څه راوړه ایمان راوړه دا چې مونږ غونډه کوې دې وجې نه زه خو هم دې بعضې خړسرو ته و یاره صحابه هم زمونږ غونډه کې کور دې وران شه قسم په خدای ما غوندې تا به نه یادوم مولانا صاحب ځکه ته خو د زمانې لویه بلای خو زما غوندې قسم دی که د ابوبکر صدیق د اس هغې خټې د سپېږمو ته هم زه ورسېږم کوم چې د هغې د اس په سپېږمو کې پرتې دي دا زما ایمان دی نوم ته ګوره او داسې ایمان ته ګوره پیسې میسې درواله زما معشوقه باندې ایمان راوړه الله اکبر کبیره او ورته وایي ما خو به اسیم ایمان راوړلو ما د ستا په شانتې دیانتدار انسان نه دی لیدلی زه راغلم ایمان راوړو ته خو ما ویل که دا پیسې ته والې زما به ډبل خوشحالي شي ورته وایي راشه راغې د نبي علیه السلام په لاس کې بیعت وکړو په قبا کې دا ړومبی عیسوي الله مسلمان کو دی بیځي او منځ کې شپه دوه تېرېږي نه 2 شپې بعد ورته خبر راغی ورته وایي صدیق اکبره ستا یو ملګری دلته راغلی تا سره یې شپه کړې دا یا نه خو ملاقات یې تا سره کړی تا ته چې راتلو خندلیا خو چې تا نه راغی جړلیا خوله کې داسې کلماتو موږ اورېدلي نه دي ستا د وړاندې اظهار کړی هغه وفات دی ابوبکر صدیق وایي زما د وړاندې د ایمان کلمه ویلې ده
عزیزانو د ابو بکر صدیق دی یو کردار نا اللہ رب العالمین یو عیسی خاندان ته ایمان نصیب کو نن کمن محمدیان پردے امانت پزے باندې اورسو انشاء اللہ انقلاب براشی سبراشی انقلاب براشی او علی شیر خدا اب انشاء اللہ بیرا روانی جمعیتا واقعہ بیانو درود شریف اللهم صلی